الحمدلله. آیا تاسو پوهیږئ چې اکثر د غم او د پریشانۍ او دغه رنګې د زړه تنګوالي اسباب څه شی دي؟ او خاص کر په دې وخت کې چې اکثرو خلکو د زړونو نه خوشحالي تښتېدلې ده. یو د دغه اسبابو نه هغه زاړه غمونه تازه کول او په هغې باندې نن جړل او خفګان کول. او دا د دې وجې نه تازه کیږي چې دې نه یو مثبت اړخ واخیستلی شي، لکه شکر وباسل د الله سبحانه وتعالی په صحت باندې وروسته د مرض نه، او دغه رنګې په رزق باندې وروسته د فقر نه. داسې نه ده، بلکې زاړه غمونه را تازه کول او نن ورباندې خفګان او جړاګانې کول. دا داسې ده لکه یو نچوړ شوی شی چې دوباره نچوړ شي. ای وروره، د پرون باره کې فکر مه کوه، هغه تیر شو، که خیر او که شر و. ته د نن ورځې بچی، نن ژوند وکړه. او د سبا فکر مه کوه، ځکه سبا راتلونکی یقیني نه دی چې سبا راځي او که نه راځي. وخانده او ژوند وکړه او د ژوند نه خوند واخله په حلالو طریقو سره.